العیاذ بالله له پردیو ښځو سره زنا کوونکی ویلی دا به ډېره لویه خبره وي. نو مولانا صاحب خبره داسې ده یو خو زموږ ته دومره علم نشته چې موږ تاله د هغه جواب درکو یا موږ ستاسو عام نظام نه راشو. بیا دې رب په دې سترګو ړوند کړه چې په پیغمبر دې خوا نه بدېږي، د رسول الله په ناموس دې خوا نه بدېږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګسه چې کولره وګسه په هغې خوا کې بیا علم نسته درته زندیقه ته به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت په کومو سترګو غواړي، خو د دې زندیق لایفونو ته ورسه ویډیوګانو ته ورسه په دې ټولو ویډیوګانو کې د رسول الله توهین، د رسول الله سپکاوی، د یوې ویډیو ما جواب ورکړی چې وایي په بخاري کې وایي رسول الله بلې ښځې ته لاس ورواړی د پردیو ښځو ته یې لاسونه وروړل. په هغه دې ولې خوا نه بدېږي؟ په هغه دې ولې غیرت په ځان کې نه پیدا کېږي؟ په خپل دین او پیغمبر دې ولې غیرت په ځان کې نه پیدا کېږي؟ له ټولو احادیثو نه منکر، د رسول الله له ټول سیرت نه منکر، لږ پاته اوسې په قرآن هم منکران کولاست ان شاء الله، خو دا اوسې الله جل وعلا هلاک کړل. لږ پاته اوسې بیا په قرآن هم له تاسو نه غیرت اخیستلی وای. تاسو خو په پیغمبر غیرت ونه کړل، په دین مو غیرت ونه کړل، په رسول الله مو غیرت ونه کړل. په داسې کسانو غیرت کوئ چې هغه ټول عمر د دین دښمنان وي، د قرآن دښمنان وي، د شریعت دښمنان وي. ورځاله دې ملسه موږ کوي چې سمه خبره به دې راوړي، سمه خبره. الله مو حشر له دغه منیر شاکر سره په ورځ د قیامت وکړ چې هر څوک یې طرفدار د رب العالمین جل وعلا دی له هغه سره حشر وکړي. هغه بخاري او مسلم ټول د رسول الله احادیث وته د یهودو د نصاراو روایتونه ویل، د رسول الله خبر وته، د رسول الله اقوال وته، د رسول الله سنت وته، د مجوسیانو سنت ویل. ته بیا راځې بیا دلته وایې الله مو حشر له ده سره وکړه. د موږ او د موږ د ټولو مؤمنانو او مسلمانانو حشر دی الله جل وعلا د رسول الله په شفاعت کې وکړي، او د تاسو حشر دی الله جل وعلا په ورځ قیامت له منیر شاکر سره وکړي. د افاق خان مهرباني تاسو چې زه شیعه یم او زه غواړم څه پوښتنه وکړم. مهرباني افاق الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اکثر مهرباني وکړئ. بس کړی چې زه خو راوختم چې سوال دغه د سره وکم، دعا سلام در سره وکم، ډېر ټایم نه ولا تاسو ولا لای وګورم. الحمدلله بس د مینې په خاطر باندې صرف سلام ته راوختم. کاری صاحب قربان اوسم. وعلیکم السلام. الله مو قدرمن سره لوړي کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دې سړي دغه کس ته چې ما درد راغی په دې خاطر مې درد رانغلل، اوس د منیر شاکر باندې دی پوهیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا دومره علم ماته نسته. ګوري دا د انسان د دماغ سکار پرېږدي، ته راسې په یو سیکولر باندې خبر یې، په یو سیکولر معلومات لري او په دې باندې بیا ړوند یې رب دې ړوند کړه، په دې بیا کوڼ یې رب دې کوڼ کړه. ولا دومره علم ماته نسته. په سیکولر څنګه علم لري؟ په سیکولر باندې دې څنګه خوا بدېږي او په رسول الله باندې دې بیا خوا نه بدېږي، هغه باندې ته علم نه لرې. ای دې چونډۍ مسلمانه، ای دې چونډۍ مسلمانه، هاي دې چونډۍ مسلمانه، دا دین ته راواپس یې، د قرآن ته راواپس یې، کنې هلاکیږي یې. مهرباني وکړئ. افاق خان مهرباني مایک خلاص کړه. السلام علیکم کاری صاحب محترم. وعلیکم السلام. کاری صاحب محترم، زه لندن نه خبرې کوم در سره. زه دلته یو کمره کې پاتې کېږم، ما سره یو شیام دی، خوا کې را سره ناست دی، خو تا دا لایفونه او دا شیان موږ ډېر ګورو. ما ډېر درته نصیحتونه او دا شی نه وکړه که نه چې بس دغې سنیتوب ته نور راواوړه، دغه شیعتوب پرېږده نور. خو دوی چې نه، زه کاري صاحب سره خپله یو څو خبرې کوم چې هغې جواب راکړي، زه سني کېږم. اوس خوا کې را سره ناست دی کاري صاحب، ده سره لږ وغږېږه چې الله پاک سني کړي. السلام علیکم. الله دې د اهل بیتو حقیقي عقیدې ته راولي. الله دې د امام علي رضی الله عنه، د حسن رضی الله عنه، د حسین رضی الله عنه عقیدې ته الله جل وعلا راولي. الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي اهل بیتو ته راولي. او بل کار محترم دا ډېر نږدې شوی یم دی، ما ورته ډېرې خبرې کړي، د ډېرو خبرو باندې سر هم خلاص شوی دی، ما سره ډېرو خبرو باندې اتفاق هم کړی. تاسو نه چې کوم یې زده کوم هغه زه دته وایم، دا میډیاګانې مې ټولې تاسو کتلي دي. مهرباني وکړئ. څلور میاشتې تېرې کړې، زه هم دا کوشش کوم او انشاءالله ورنږدې دی. خیره خو اوس د کوم هغه مسکنسپشن دی هغه صرف استاد ورته کلیر کړي، انشاءالله په همدغه ټایم در سره انشاءالله سني کېږي. اوس مهرباني وکړئ. السلام علیکم کاری صاحب.
قدرمن سي الله مو قدرمن کو وعلیکم السلام. سعید صاحب مولانا ما آفاق دی او زه د لندن کې پاتې کېږم. ما سره د ملګری دی فرهاد د اهل سنت سره تعلق ساتي. خیر پاکستان کې ماشاءالله مو ټول زیاتره ملګري سنیان وو او نور غنه علاوه زه په خپل د شیعو مدرسې کې استاد هم پاتې شوم پاکستان کې د سید جواد نقوی والا او غنه علاوه ما پلار څه کوم دی د عارف حسین هغه زمانه نه د شیعو والا دغه کې پورا پاتې شوی دی انقلاب وغیرہ وغیرہ. انه ته مدرسو کې د عارف حسین د کورم ایجنسی والا مدرسو کې ملي دغه پرنسپل او نور غټ عالم پاتې شوی. انه زمو ماشاءالله فیملی علما فیملی والا دی. الحمدلله ما خپل پلار نه اوسه پورې ملای د شیعه صحیح خبره ده د اهل بیت د سوري صحابه ولا دغه کوم کوي معنی څه خلاف دی نو مو پلار خیر خلاف نه دی. مو پلار همیشه متدا نصیحت کړی دی کوم صحابه دي که نور څه نه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناس دي پارتي دي ورسره نه دی وجنه غونه څه غلطه خبره ونه کوم. نو همیشه خیر د شیعه اوس د قاری صاحب نور ملای ماشاءالله مو کې ډېر سیمیلاریټیز دي مونز اور روزه وغیرہ ټیک دی. هغه څه کوم ترتیبونه دي هغه مختلف دي خو د څه کوم صحابه په باره کې یو مسکنسپشن ورته ویل شي یا مثلا هغه کله شي صحیح خبره وي هغه کې ملای سمو اختلاف دی. مثال کے طور پہ څه کوم حضرت فاطمه زهرا علیه السلام د رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم له لور څه کوم نو هغه په باره کې دا کوم کانسپټ مسکنسپشن دی چې هغه شهید شوی دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه واجنه شهید شوی دی چې هغه په دروازه وسې زوله او هغه دروازه په غو ورزیدا او واجنه شهید شو. نمبر 1 او نمبر غنه مخ کې دا چې حضرت فاطمه زهرا علیه السلام حضرت ابوبکر رضی الله عنه خپل حق وغوښته بغیر فدق. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه غته حق ور نکړه او خپل پورا زندگی کې غنه خفا غا شهید شو. او دا د سوال نو غنه لو دریم سوال حضرت معاویه رضی الله عنه ګوري یو د زړه سره عباس جان الله جل وعلا دې موږ تاسو ټول ته د اهل بیت او حقيقي پیروي او عقیده را نصیب کی. دغه خپل مسلمانانو ته وایم د لایف سپومنس کې خراب نشي د لایف خد سره خوندور کړی. الله جل وعلا مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت په ورځ قیامت نصیب کړي ټول مؤمنانو مسلمانانو. غواړم چې دغه خبرونه یو څه خوندورم سي او یو څه په دې بحث په هسي الله مراد سره لوري کړه. الہ العالمین مو په دنیا او آخرت کې عزتمن کړه. ټول ملګرو ته چې د لایف خراب نشي په منځ کې. عباس جنا اول د پوینټ راځي فاطمه رضی الله عنها د کور په سوځولو د اغي د پختي په ماتېدلو د ماشوم په ځای کېدلو په شهادت راځو. اول دې ځای ته راځو. عباس جان لما جواب راکول ما سره ملګری سه عباس جان علي رضی الله عنه بهادر او که بهادر نو؟ بشک بهادر و. علي رضی الله عنه غیرتمن نو که غیرتمن نو؟ یقینا و غیرتمن و بشک. اخا دا څنګه امکان لري چې یو انسان دی په یو وخت کې غیرتمن وي او په یو وخت کې دی بی غیرت وي؟ دا امکان لري؟ نه. دا څنګه امکان لري چې یو څوک دی راځي دی یو چا په ښځه دی حمله کوي دی اغي دی پختي ورماتوي او دی اغي دی کور ورسوځوي او هغه دی وهي او دی په کور کې ورته ناس وي او حالان کې هغه دی غیرتمن انسان وي. الله اکبر. دا امکان لري یو څوک چې خپل ښځه دفاع ونه کړي. علي رضی الله عنه دی خیبر فاتح ده کنه د عباس جان؟ بالکل دی بشک. علي رضی الله عنه دی احد فاتح ده کنه ده؟ بالکل دی. تاسو وایي چې علي رضی الله عنه په تنهایی باندې د خیبر دروازه چې څلوي کسانو نسوي پورته کولای د پورته کړل کنه؟ انداسه دی بالکل. دا څنګه امکان لري چې وستې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور مبارکي دفاع دی نسی کولای؟ هاشمی کورنۍ چیرته و؟ هاشمی کورنۍ چیرته و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور حمله کیږي دیغه پختي ماتيږي او دیغه اولاد ضایع کیږي؟ علي رضی الله عنه دی په کور کې پټو خلو ناسي او جواب دی نور کوي دغه بهادر انسان دی هغه جواب نور کوي او بیا د هاشمی کورنۍ چې د رسول الله د هاشم کورنۍ دا د ټول غلي ناس وي او جواب دی اچاته نور کوي. دا امکان لري د زړه سره؟ نه بشک نه لري. صحیح خبره ده کې مولانا صاحب. یو خبر بیا چې د تا خپل پوینټونه د سره نوٹ کړه. ته پوهیږي د تاسو په کتابونو کې راځي په مرآت العقول کې صحیح روایت ده من قتل دون مظلمته فهو شهید. امام صادق علیه السلام وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د خپل مظلومیت په دفاع کې ووځلې سي دا شهید ده. آیا علي رضی الله عنه نبی علیه السلام په دې خبره عمل نه کول؟ یو خبر. بل خبره تاسو تملایان وایي چې علي رضی الله عنه عالم الغیب ده. عباس انت په دې ایمان لري چې علي رضی الله عنه عالم الغیب ده کینه لري؟
مولانا صاحب د عالم الغیب څه مطلب دی؟ یعنی چې په سبا څه کېږي علي رضی الله عنه باندې خبر وو. بالکل دا مو یقین لرو. دا تاسو یقین لري. اوس که زه په دغه ځای کې پوښتنه درنه وکړم چې علي رضی الله عنه خپله فاطمه رضی الله عنها وهلې ده، پوښتنه یې ورماتې کړې، ته به وایې چې څنګه؟ ګوره ته وایې چې ما عقیده دا ده چې علي رضی الله عنه په سبا باندې خبر وو. دا فاطمه رضی الله عنها یې ولې نه خبروله له دې دښمنانو نه چې داسې صحابه راځي دي تا دښمنان دي تا ماشوم در ضایع کوي، پښتۍ دې در ماتوي، کور دې در سوځوي، یو چاره وکړه دې ځان یا پټه سه یا چیرې لاړه سه یا به یو ځای دفاع وکړو یا به هاشمي کورنۍ درته راوغواړو یا کوم صحابه چې ما مني له ما سره دي هغه به راوغواړو تر څو دې تا دفاع وکړو. دا کار یې ولې ونه کړل؟ بل ته 12 امامان مني، په دې 12 امامانو کې او الله قسم کړي له یو امام نه دا خبره راته ثابته کړه چې د 12 امامانو دی ویلي وي چې د فاطمه رضی الله عنها پختي ماتې سولې د هغې په کور حمله وسوله او د هغې ماشوم ضایع سول، دغه 500 مسلمانان در سره یو دا به ټول در سره شیګان سو. دا قصه کنه د علي رضی الله عنه په کور کې سوي ده کنه؟ دا کنه د امام حسن او حسین په کور کې سوي ده کنه؟ کنه د حسن او حسین په کور کې سوي ده دا واقعات. بالکل مولانا صاحب دا امام حسن علیه السلام حسین علیه السلام بالکل شابس. ولې د امت ته دا نه دی ویلي چې د ما په مور باندې صحابه او حمله وکړه پختي ورماتې کړلې؟ الی یوم القیامه د تا اغاګانو ته ما چیلنج در کړی ده الی یوم القیامه چې د دې په اړه یو دلیل اهل بیت ما ته وخیاسته په امغه لحظه باندې به دا ټول مسلمانان در سره شیګان کې ګدام نسته. اوس راځو تر ټولو هغه مهم پوینټ ته، هغه مهمه خبرې ته اوس راځو. علي رضی الله عنه ته پوهیږي چې عمر رضی الله عنه ته خپل لور په نکاح ورکړی ده. دا څنګه امکان لري چې یو صحابي دی راسي او فاطمه رضی الله عنها دی ووهي د هغې د پښتۍ ماتې کړي او د هغې د ماشوم ضایع کړي او د دې په بدل کې د بیا علي رضی الله عنه راولاړ چې د خپل زړه ټوټه د فاطمه رضی الله عنها د زړه ټوټه چې ام کلثوم ده هغه د په نکاح عمر فاروق رضی الله عنه ته ورکړي. آیا علي رضی الله عنه دا قبلول دي ځان دپاره؟ آیا ام کلثوم چې اهل بیت ده د رسول الله المسی ده علیه الصلاة والسلام هغه به څنګه د ځان دپاره قبول کړي چې له داسې چا سره د نکاح وکړي چې هغه د مور قاتل ده؟ آیا امام حسن حسین چې غیرتمند ځوانان بهادر ځوانان د جنت ځوانان دي دا به څنګه د ځان دپاره قبول کړي چې خور د داسې چاته په نکاح ورکړي چې هغه د مور قاتل ده؟ دا امکان لري؟ الله اکبر لا اله الا الله. په خدای قسم عباس جان د علي رضی الله عنه بیبیت څه کوي؟ د علي رضی الله عنه یوې چرګې ته چې چا په بد نظر کتلی وای داسې به سره شکولی وو، که هغه ابو بکر وای که عمر وای که هر صحابي وای، په الله قسم چې د علي رضی الله عنه د کور خواته داسې په چپ نظر کتلی وای دا سترګې به داسې جینه راایستلې وي. دا د موږ علي حیدر رضی الله عنه ده. تاسې پوهیږئ چې تاسې خپله د علي رضی الله عنه یو ځای صفت کوئ بل ځای توهین کوئ. تاسې خپله یو ځای کې علي رضی الله عنه ته غیرتمن وایاست په بل ځای کې بې غیرته ورته وایاسته. په څه معنا؟ تاسې وایاست چې علي رضی الله عنه غیرتمن و بهادر و د دنیا کې غیرتمن انسان نه و له ده نه بغیر، نو بیا څنګه دغه غیرتمن انسان د خپلې ښځې دفاع نشي کولی؟ دغه غیرتمن انسان بیا هغه چاته خپله لور په نکاح ورکوي چې هغه د ده د بیبي قاتل وي، هغه یې وهلی وي، هغه یې زخمي کړی وي، د هغې یې پښتۍ ماتې کړې وي. په الله قسم زه به د تا 10 مراجع درته وکړم هغه وایي دا دروغ دي. دا وای امام علي په شان کې توهین او ګستاخی ده. دا وای هیڅ امکان نه دی، وای حق لی وای د موږ نه قبلي چې چا د رسول الله په لور حمله کړي او علي رضی الله عنه د دفاع نه وي کړي او هاشمینو د دفاع نه وي کړي. دا د هغه اوله خبر. اوس مهرباني وکړه په دې کې بل کوم سوال لري اعتراض لري؟ مولانا صاحب تاسو ډیره مهرباني، تhank you چې دا کوم دا کوېسچن و دا تاسو ډیر ښه طریقې سره دا ایکسپلین کړل، لکه لوجیکلی تاسو ډیر بهترین. او دویم سوال مولانا صاحب مولا د حضرت ابو بکر رضی الله عنه په متعلق دی. حضرت فاطمه الزهرا علیه السلام غنا خپل حق وغوښتل باغې فدق، نو حضرت ابو بکر رضی الله عنه ورته ولې انکار وکړه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لور اور سیدت نساء اهل الجنه نو ویلې ورته انکار وکړه او بیا حضرت فاطمه الزهرا علیه السلام شهادت د پورې حضرت ابو بکر رضی الله عنه خفا و. یا اوس دا ښکلی پوینټ د دې ته م غوږ ته پوهیږي چې ابو بکر رضی الله ته د خلیفه لقب اول چا ورکړی ده؟ فاطمه الزهرا رضی الله عنها ورکړی. کله چې فاطمه رضی الله عنها د خلافت دغه ته ورغله دربار ته، نو ابو بکر رضی الله عنه ویل یا خلیفه رسول الله
راځه ما ته یو څو داسې خبرې وکړو چې د مسلمانانو هم پوهه سي او ما او تام یو بل ته قینات ورکړو. د نبي علیه الصلاة والسلام په میراث کې یوازې د فاطمې رضی الله عنها حق او که د نورو حق مو؟ سوري دا څنګه کوم حق؟ اوس مثلا فاطمه رضی الله عنها د خپل حق غوښتلو دپاره ابو بکر رضی الله عنه ته ورغله. د نبي علیه السلام په میراث کې د نبي علیه السلام د تر د عباس رضی الله عنه حق و که نه و؟ بالکل یې و. د علي رضی الله عنه چې وراره حق یې و پکې نه و؟ بالکل یې و. د فاطمې رضی الله عنها سره د نبی علیه السلام د بیبیانو حق پکې و که نه و پکې؟ د نبی علیه السلام 9 بیبیانې پاته ولې؟ د دې 9 بیبیانو حق پکې و که نه و؟ د دې ټولو بیبیانو حق پکې و. د عباس رضی الله عنه حق پکې و. د فاطمه الزهرا رضی الله عنها حق پکې و. وخت کې چې د دې ټولو حق پکې و نو فاطمه رضی الله عنها چې کله ورغله هغې ته کوم روایت چې له علي رضی الله عنه نه راغلی، له عباس رضی الله عنه نه راغلی، له عائشه رضی الله عنها نه راغلی، له نورو صحابه نه راغلی، د دغه روایات معلومات ډیرو خلکو ته نه و. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام په غزواتو کې و. فاطمه رضی الله عنها ډیر عمر په غزواتو کې له نبی علیه السلام سره نه وه. نبی علیه السلام چې به جهاد ته تلل، غزا ته به تلل، نارینه صحابه ورسره ول. نو نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې کله دی ژوندی و چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث انما ترکناه صدقه، موږ د انبیاو ټولۍ د مال میراث نه پرېږدو. او دا روایتونه متاسفانه چې تاسو په کتابونو کې په صحیح سند سره راغلي دي خو له تاسو نه یې پټ کړي دي. نبی علیه السلام وایي چې موږ د انبیا د مال میراث نه پرېږدي، یا د علم میراث پرېږدي، یا د حکمت میراث پرېږدي، او یا د نبوت میراث پرېږدي. نو نبی علیه الصلاة والسلام عائشه فاطمه رضی الله عنها د خلافت دربار ته ورغله نو ابوبکر رضی الله عنه دا روایت ورته وویل. کله چې دا خبره ورته وکړه فاطمه رضی الله عنها څه ورته وایي؟ په مسند ابي يعلى کې دا روایت ده، انت ورسول الله اعلم، اے ابو بکر اے د رسول الله خلیفه ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې عالمان واس. عائشه رضی الله عنها ته امهات المؤمنین راغللې وای د نبی علیه السلام په میراث کې موږ حصه غواړو. عائشه رضی الله عنها ورته ویل چې رسول الله دا خبره کړې چې موږ انبیا د مال میراث نه پرېږدو. ټول امهات المؤمنین کور ته لاړلې. عباس رضی الله عنه راغلل ویا خلیفه رسول الله موږ د نبی علیه السلام په میراث کې حق غواړو. نبی علی ابو بکر ورته ویل، عمر رضی الله عنه ورته ویل وای د تاري په الله په ذات قسم ای عباس او ای علي رضوان الله علیهم اجمعین، تاسو له نبی علی السلام دا خبره اوریدلې کوم نه دا اوریدلې چې نبی علی السلام یې موږ د مال میراث نه پرېږدو؟ عباس رضی الله عنه ورته ویل وای هو. ابو علي رضی الله عنه ورته ویل وای بالکل مو دا خبره اوریدلې له چانه؟ لا نبی علیه الصلاة والسلام نه. دا بخاری شریفه ده، دا روایت په بخاری شریف کې د اصح الكتب بعد کتاب الله چې علي رضی الله عنه وایي قسم په الله نبی علیه السلام دا خبره کړې ده چې انبیا د مال میراث نه پرېږدي. کله چې فاطمه رضی الله عنها ته یقین حاصل شول، فاطمه رضی الله عنها په دې پوهه شوله نو بیرته راغله کور ته. نو د مرګ تر وخته پورې له ابو بکر سره خبرې ونه کړې د میراث په اړه باندې. د څه شي په اړه؟ د میراث په اړه بیا خبرې ورسره ونه کړلې. دا یوه خبره. اوس راځو یو بله خبره درته کوم. د زړه سره د دې خبرې جواب په اخلاص سره راکړه او د الله دپاره یې راکړه. ابو بکر رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها ته حق نه ده ورکړی، ظالم و که نه و؟ حق نه و ورکړی، نه ظالم و. شاباس. عمر رضی الله عنه حق نه ده ورکړی، ظالم و که نه و؟ ظالم و. عثمان رضی الله عنه حق نه ده ورکړی، ظالم و که نه و؟ حق ته څوک نه ورکوي، ظالم وي. ظالم وګړي. شاباس. اوس د دریو خلیفګانو حق نه ده ورکړی ته ویل دا ظالمانو، نو اوس خو دا حق علي رضی الله عنه هم نه ده ورکړی، علي رضی الله عنه ظالم و که نه و؟ نو حضرت علي علیه السلام کله خلیفہ جوړ شو هغه ټایم خو حضرت فاطمه الزهرا علیه السلام شهیده وه. هغه خو وفات شوی و، په دې کې شک نشته، لیکن حسن و حسین خو ژوندي و، هغه میراث خو د حسن و حسین حق کېدو. بالکل. ولې وانه خیستل؟ ولې ورنه کړل؟ نو که ته چیرې عباس جانه ابو بکر و عمر و عثمان ته ظالمان وایې نو بیا به علي رضی الله عنه هم ظالم وي، او که چیرې علي رضی الله عنه ظالم نه وي نو ابو بکر و عمر و عثمان ته بیا ولې ظالمان وایسته؟ صحیح خبره ده. بیا وګوره لعلي رضی الله عنه نه وروسته عباس جان لعلي رضی الله عنه نه وروسته شپږ میاشتې خلافت حسن علیه السلام خپله کړی. د ټول اسلامي هیوادونو د اسلامي نړۍ خلیفه حسن علیه السلام پاتې شوی ده. دا حسن علیه السلام ولې د خپل حق د ځان دپاره وانخیستل؟ نو که چیرې ابو بکر ظالم خو حسن علیه السلام هم ظالم ده، ځکه د اهل بیتو حق نه ده اخیستلی. نو دا هغه دروغ دي
چې تاسو ته ټول عمر دغه خپلو اغاګانو دروغ ویل او حق درنه پټ کړی ده. دا روایت به زه تاته د تاله کتابونو ښکاره کړم چې علي رضی الله عنه دومره کمزوری نه و چې د فاطمې رضی الله عنها حق یې نه سوی اخیستلی او د فاطمې رضی الله عنها حق یې نه سوی ورکولی. علي رضی الله عنه هغه بهادر انسان و خو الله قسم ما مخکې درته ویل چې علي رضی الله عنه ته چا داسې په برګو سترګو نه سوی کتلی. بیا به ابوبکر حق ځینې اخیستل، بیا به ابوبکر حق نه ورکول، بیا به عمر رضی الله عنه حق نه ورکول. او ته پوهېږې د تاله کتابونه به زه دا درته ثابته کړم کومه مسأله چې د نبي علیه الصلاة وسلام د میراث چې ژوندی و چې کوم حق یا کوم مصرف اهل بیت ورته ورکول، ته پوهېږې چې ابوبکر رضی الله عنه له دې نه لس چنده زیات ورباندې کول، لس چنده زیات. د تا په کتابونو کې دا حق درنه پټ کړی ده چې فاطمه رضی الله عنها خپله وایي چې د ابوبکر نه راضي سوله او ځکه غواړي چې دا روایتونه د تا له کتابونو درته وښیم، ټول به درته وښیم. او ګوریا فاطمه رضی الله عنها تاسې غوږ تاسې پوهېږئ چې د فاطمې رضی الله عنها تاسې توهین او سپکاوی کوئ چې له ابوبکر نه خفه سوه د میراث په خاطر. آیا فاطمه رضی الله عنها دومره سپکه ښځه وه العیاذ بالله چې هغه په دنیایي شیانو باندې خفه کېدله؟ الله اکبر. په دنیوي شیانو خو هغه څوک خفه کېږي چې هغه په آخرت باندې ایمان کمزوری وي. په دنیوي شیانو خو هغه څوک خفه کېږي چې هغه عادي مسلمان عادي انسان وي. دا خو د رحمت للعالمین لور وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه. دا څنګه امکان لري چې فاطمه رضی الله عنها دې په دې خفه وله چې په میراث کې حق نه و ورکړی او فاطمه رضی الله عنها دې بیا په دې نه وه خفه چې د علي رضی الله عنه خلافت ابوبکر ځینې اخیستلی و. په دې زړه سره امامت کانه دي تاسې په مذهب کې د اسلام په اصولو کې یو اصل ده کانه، دا امامت کانه دا فاطمه رضی الله عنها ولې له ابوبکر نه په دې خاطر خفه نه سوله چې امامت ابوبکر ځینې اخیستلی و. تاسې خو چې ابوبکر امامت ځینې اخیستلی و، په دې خاطر خفه ولې نه سوه؟ نو مولانا صاحب هغه په باره کې د مو والا دا کوم عقیده دی چې اول د حضرت ابوبکر رضی الله عنه کله خلیفه مقرر شو نو امام علي علیه السلام شپږو میاشتو پورې دغه والا خلافت دغه نه وکړی بیت، همداسې حضرت عمر رضی الله عنه والا بیت حضرت علي علیه السلام نه وکړی تر عرصې پورې. یا دا دروغ دي. زه به د تا له کتابونو درته ثابت کړم چې علي رضی الله عنه خپله وایي چې زه ورغلم له ابوبکر رضی الله عنه سره مې بیعت وکړل، فمشیت الى ابي بکر فبايعته. د تا له کتابونو ودرې زه اوس درته ښکاره کړم یو دقیقه تر څو دې زړه مطمئن سي. مسلمانانو الله دې تاسې راته سرلوړي کړي، لایف ښه درسره خوندور کړي، پورته یې کړي. لایف یو مخ ولاړ ده ماته په دې نه خرڅ ان شاء الله صحیح ده. دوستان زه درکوي دا سکرین در سره وټاکوي، لایف در سره نشر کړئ ان شاء الله چې ډیر څه به ځینې زده کړئ. هلې زمریانو ماشاء الله 600 کسان چې ټول مسلمانانو ته د لایف ورسوي. الله تاسو ټول ته اجر عظیم درکړي او په دې سوا کې به ان شاء الله تاسو شریکان یاستئ. کوشش وکړئ لایف سم در سره خوندور کړئ چې ټول مسلمانان د حقایقو نه خبر سي. هلې زمریانو زر کوئ لایف نشر کړئ، سکرین وټاکوي تر څو چې قاری صاحب محترم حواله ښیي نو تاسو باید کش ورکړئ لایف شیر کودونو ته. تر اوسه 10,000 شیرینګ ولا نه دی پوره کړی. هلې زمریانو علي صاحب کیمره غټه کړم. و کیمره غټه دا زر کوئ دوستان لایف سره سم خوندور کړئ. هلې زمریانو ښه عباس جان دې ته وګوره دا شرح د نهج البلاغي ده. دا افاق خان دی، افاق خان شرح د نهج البلاغي ده. نهج البلاغه لامام علي رضی الله عنه ته منسوب کتاب ابن ابي الحديد دې شرح کړي شپږم جلد 95 صفحه ده. څومره صفحه ده؟ دا کیمره لکه څه خفه ده غالبا 95 صفحه ده. ته په دې ځای کې وګوره دا چې کله ابوبکر رضی الله عنه خلیفه سو مسلمانانو بیعت ورسره وکړل، ته دې ځای ته وګوره فخشیت لدی زینه وای فخشیت زه وای په دې وبیردم ان لم انصر الاسلام واهله کچیر د مسلمانانو د اسلام او د مسلمانانو نصرت ونه کړم نو مسلمانان در بل پیتنو سره مخامخ سي. ته اوس دې ځای ته وګوره وای فمشيت عند ذلك الى ابي بکر فبايعته. په دې وخت کې وای زلاړم ابو بکر رضی الله عنه سره بیعت وکړل. دا بیعت اول د تا کتاب د شرح د نهج البلاغه په دې کې اوس دا زه د تاسو یو بل کتاب ده هغه درته ښیم چې ابو بکر رضی الله عنه سره علي رضی الله عنه په اول وخت کې بیعت کړی ده. دا د تاسو د عقایدو کتاب ده. زه اوس درته وښیم په دې کتاب کې د دروغو خبره هم نشته. دا وګوره مکتبة الشيعة اصل الشيعة واصولها
دا د تاسو د عقایدو کتاب د کاشف الغطاء، شیخ کاشف الغطاء دا د تاسو لویه مرجع ده، 193 صفحه ده. ته دې ته وګوره واي حين رأى أن المتخلفين يعني أعني الخليفة الأول والثاني أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، ويقول أغنيهايت كوشش بنشرولو دي كلمة التوحيد كي وكرل، وتجهيز الجنود أو دي إسلام بالأخكر برابردا كي وكرل، وتوسيع الفتوح دي إسلام بفتوحات وإراء وصل أول خليفة ودوم خليفة، ولم يستأثروا ولم يستبدوا نلا كان متاثر سول أو نايدي إسلام ودي دين خلافكم عمل وكرل. بايع دي تا دي عقائد كتاب دي دروغ خبرم نه ده دي چه كتاب دي ده دي عقائد اصل الشيعة واصولها. نو علي رضي الله عنه بيعات ورسره وکړل او اول دي کار کی دا بزو استاد دي اهل سنت لكتابونهم دا درته ثابت کړم سي علي رضي الله عنه په ابتدا کې بيعات ورسره کړی ده، کوم چې شپږ مې سي ورسره هغه تجدید دي بيعات ده. دا دي دا دا لا کله نشر کوي هلي زمریان زر کوي د الله زر شیرینګ پوره کړی سکرین د سره سم خوندور کی ماشاءالله شپږ سو کسان زر کوي هلي زمریان. سنن الإمام علي سنن الإمام علي جزء أول. زر کوي دوستان لایو د سر نشر کوي سکرین د سر وټاکو هلي زمریان باید 2 منټه دوه شپږ ویس ښه مسلمانانو تاسو دې ځای ته وګورئ دا د تا مکتبه ده مكتبة الشيعة. سنن الإمام علي لجنة الحديث معهد باقر العلوم 280 صفحة. سنن دي إمام علي دي داري تاسي لوي معهد ده دي باقر العلوم كنا مباندي ده كتاب سواي وقال إمام علي رضي الله عنه فبايعتم أبا بكر لبا أبو بكر سرم بيعات وكرل فبايعتم أبا بكر كما بايعتموه ما ويداسي بيعت لأبو بكر سر وكرل لك سنگ ستاسي وي بيعات كريو او ما ويدا بدا گنل سي زدي مسلمانان وطولي جدا كرم او مسلمانان په منځ کې اختلاف راولم. ثم ان ابا بكر جعلها لعمر من بعده لدنا يورث ابو عمر رضي الله عنه خليفه اسول وانتم تعلمون اني اولى الناس برسول الله وبالناس من بعده فبايعت عمر كما بايعتموه. بيعمل عمر سره داسې بیعت وکړه لکه څنګه سم ابو بکر سره بیعت کړو. ان تر دغه ځای پوری وګوره لا عثمان رضي الله عنه سره مې داسې بیعت وکړل لکه څنګه سوي تاسو بیعت ور سره کړو. ګوره فبايعتم عثمان فبايعته ثم طعنتم على عثمان فقتلتموه. نو بیا تاسو هغه خلق سي عثمان رضی الله عنه په شهادت رسولیو ما ویل غسر من داسې بیعت وکړل. دا دی بل کتاب که غواړئ چې نور کتابونه دي پسې درته وښیم دا ټول کتابونه الغارات د ابراهیم ابن محمد الثقفي د تاسو معتبر کتاب ده. په دې کتاب کې من دا خبر راغلی چې علي رضی الله عنه په اول سر کې له ابو بکر رضی الله عنه سره بیعت وکړل. مولانا صاحب تاسو ډیره مهرباني دا وګرځه پوینټ څه کوم دي دا مته نه وکړي حقیقت خبره ده. ما سره خدا ما سره کمرې کې پاتې کېږي ما خبر بس ما مرګره دي نزدیک فرهاد نو